درنو دوستانو، نن سبا پیرانو کوم کارونه شروع کړي دي. پیرانو هم نن سبا هغه کارونه شروع کړي کوم چې مخکې پخوا په زمانه کې په چکلو کې او په داسې ځایونو کې کېدل چې هلته به خلک د بدکارۍ بهایې دپاره ورتلل. اوس مهال ځینې پیران، ټول نه یادوم، ځینې پیران داسې دي چې هغوی دغسې ځایونه کولو کړي، دغسې اډې کولو کړي دي او هغوی هلته داسې بېحیایانې، داسې بدکاریانې شروع کړي دي چې دلته به یې تاسو سره ویډیو هم شریکه کړم. قدرمنو دوستانو، واقعه داسې ده چې یو جینۍ خپله واقعه یو ویب سایټ سره شریکه کړې ده. دغه جینۍ چې وه دغه ډېره زیاته ښکلې وه، خو د دې خپل خاوند سره په مینه محبت باندې واده هم شوی و، خو مسله صرف دومره وه چې د دې اولاد نه کېدو، د اولاد نه کېدو په وجه باندې دې ښځې ته دومره غټه سزا ورکول کېده چې دې ته د طلاق دمکي هم ورکول شوې وه. زموږ ستاسو په پښتنو کې دا یو لویه مسله هم ده چې کله هم دغسې مسایل، دغسې مشکلات په کور کې پیدا شي، نو سړی خپل علاج یا د خپل ځان پاملرنه نه کوي، بلکې ټول الزامات په ښځه باندې وراړوي او ښځه د هر څه قصورواره ګڼي. خو کله چې د ښځې هم خپل علاج وکړو، نو ښځې ته ډاکټر وویل چې ته بالکل ټیکې ښیي او ستا مسله به په خاوند کې وي. خو خاوند یې دې خبرې ته تیار نه و چې هغه دې خبرې ته غاړه ایښې وه چې بالکل زه به خپل علاج وکړم، خو هغوی به دا ویل چې زه ښه جوړ یم او مسله په تا کې ده. نو دا ښځه بیا خپل یو ملګری یو پیر ته بوتلې ده. نو د پیر هم پیر ته یې وویل چې زما کور سم شي او ما ته داسې تعویض یا داسې دعا راته وښایه. نو هغه هم ورته ویلي چې ستا به بالکل کور سم شي او ته یو هفته پس راشه، زه به ستا دپاره څه عمل وکړم. کله چې دا ښځه یو هفته پس ورغلې ده، نو دې سړی هغه عمل کړی دی. د کوم عمل په باره کې به چې تاسو سوچ کوئ، یعنې غلط کار. دا یو واقعه نه ده، داسې ډېر واقعات مخې ته راځي او د دې واقعاتو په باره کې صحیح طریقې سره پاملرنه کول پکار دي. او چېرته چې داسې د پیرانو ډېرې دي تعویضونه او دمونه کېږي، نو د هغه بالکل ختمول پکار دي، ځکه چې همدغه ځایونه د غلطو کارونو اډې ترې جوړې شوي دي. البته ټول نه یادوم، خو کومه ښځه هم چې غیر محرم سړي ته یا پیر ته ورځي، نو هلته به دغه قاطع دغه معاملات ضرور کېږي. نو د دغه کارونو مخنیوی کول پکار دي.